السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د افغانستان مشهوره لوبغاړی رشید خان په هکله باندې یو بل هم ډېر زبردسته خبر درکړم چې نن یو ځل بیا د راهور کرنډ ټیم لپاره ډېره زیاته مهمه لوبه ګټلې ده. زه به تاسو ته وایم چې نن دویمه لوبه د راهور کرنډ ټیم ترسره شوله چې دغه لوبه یې که موږ وګورو قیس احمد ټیم چې کوم ده کویټه ګلیډیټر سره یې دغه لوبه ترسره شوله، خو په نن لوبه کې خو قیس احمد ته موقع نه ورکړې، خو د افغانستان رشید خان خپل ټیم لپاره ډېر زبردسته بولینګ ترسره کړی ده. په دغه لوبه کې کویټه ګلیډیټر ټیم چې کوم ده هغوی اول بیټینګ ترسره کړ چې په 10 اوورو کې یعنې 109 رنزه ټارګټ یې دغه لاهور کرنډ ټیم چې کوم ده دغوی ته یې ورکړ چې د دوی بیټسمینانو نن ښه لوبه ترسره کړله. زه به تاسو ته وایم چې دغه کویټه ټیم چې کوم ده د دوی لپاره کرس ګیر 88 رنزه کړي دي او سرفراز احمد بیا 40 رنزه کړي دي او محمد نواز هم بیا لاندې ورسره 33 رنزه کړي دي، خو یو وخت کې ګیل چې کوم ده ډېر سخت ګرم سوی و، یعنې هر یو بالر به چې ورته راته نه بول باندې شپږیزې به یې ورباندې وهلې، هر یو بال به یې ورباندې شپږیزه وهله او هغه وخت کې اورونه هم ډېر زیات پاتې ول، تقریبا 8 اورونه پاتې ول. نو دغه وخت کې چې د افغانستان رشید خان ته یې ورکړ، د رشید خان لخوا نه دغه ګیل چې کوم د بولډ اوټ یعنې ډېر مهم وخت کې رشید خان دغه کرس ګیل ورته اوټ کړ. که نه دغه ټارګټ تاسو کتلی چې 109 پورې راایسار کړي، دغه به 200 213 پورې دغه ټارګټ رسېدلی و. په نن لوبه کې به زه تاسو ته وایم چې رشید خان چې کوم د هغه ګوته هم زخمي سوی وله، خو بیا یې خپل غیرت ورته وښوده، په 4 اوورو کې 13 رنزه ورکړي دي او همدغسې د ګیل ویکټ هم اخیستلی دی، یعنې بال یې کیچ کوو هلته یې ګوته هم زخمي سوله، خو بیا هم دوباره میدان ته راغی او دغسې د لاهور کرنډ ټیم لپاره یې دغه لوبه ورته وګټله، یعنې مهم اورونه یې ورته ترسره کړل. که نه دغه ټول مکمل د بیټینګ پیچ و 213 240 رنزو پیچ و، خو رشید خان دغه بیټسمینان راایسار کړ او 109 رنزه ټارګټ یې ورکړی او تاسو ته به زه ووایم چې لاهور کرنډ ټیم صرف یو لوبغاړی اوټ سوی ده، په 18 اوورو کې دغه ټارګټ پوره کړی، یعنې تاسو خپله وګورئ څومره د بیټینګ پیچ و څومره په اسانۍ سره دوی رنزونه کړي دي. دغه کې فخر زمان 80 رنزه کړي دي او سهیل اختر 21 رنزه کړي دي، محمد حفیظ هم بیا 83 رنزه کړي دي ورته. نو دغسې دغه لاهور کرنډ ټیم چې کوم د دویمه لوبه هم د رشید خان په وجه باندې په پاکستان سوپر لیګ کې وګټله.